مرګرو تاسو ته پته شته چې یوه ورځ داسې راغلې وه په کعبه باندې چې کوم حاجیانو چې کوم خلک عمرې ته تللي وو هغوی په اوبو کې طواف کړی و. یعنې تاسو به دا خبره کله نه وي اورېدلي، خو په 1941 کې داسې واقعه راغلې وه چې ډېر زیات بارانونه شوي وو او بیا کعبه چې کومه وه هغه د اوبو نه ډکه شوې وه او بیا حاجیانو چې دی هغه په اوبو کې طواف کړی و او خپل منځونه عبادتونه چې کوم ټول پروسس د حج او د طواف هغه یې په اوبو کې ادا کړي وو. یعنې تاسو به دا واقعه کله نه وي اورېدلي، خو داسې شوي وو په 1941 کې. په هغه وخت کې په کعبه کې څه داسې مضبوط نظام نه و، یعنې اوبه به یې نشي ویستې، ولې چې داسې جدید مشینري نه وه، نو اوبه چې وې هغه راډکې شوې او دومره حده پورې اوبه وې چې انسان پکې نیم پټ و. په دې حالت کې بیا حاجیان چې کوم خلک هلته طواف ته تللي وو هغوی طواف وکړو خو په اوبو کې. ځینې خلک خو پکې داسې هم وو چې هغوی پکې منځونه هم ادا کړو. یعنې دا د ایمان والا جذبه تاسو ووایئ، د مسلمانانو جذبه تاسو ووایئ او دې ته تاسو دا هم ویلی شئ چې د دغې خلکو د کعبې سره او د الله پاک سره څومره مینه وه. اصل کې ټوله واقعه داسې شوې وه چې ډېر زیات بارانونه شوي وو، دومره حده پورې بارانونه په 1941 کې شوي وو چې د بارانونو اوبه چې وې هغه ټولې کعبې ته راداخلې شوې او د کعبې چې کوم دا سین دی دا مکمله توګه سره ډک شو د اوبو نه. په دې حالت کې بیا د هغې حاجیانو د کعبې نه طواف وکړو خو په اوبو کې. اوس مین وجوهات دا وو چې کعبه چې کوم ځای کې جوړه ده که نه، الله تعالی چې چېرته کعبه جوړه کړې ده دا ځای ډېر لاندې دی، د دې ګیر چاپېره غرونه دي. نو په هغه وخت کې ډېر سخت بارانونه شوي وو، ډېر زیات بارانونه شوي وو چې کوم د غرونو نه اوبه راورغړېدې، چې اوبه زیاتې شوې، د اوبو کثرت زیات شو، نو هغې اوبو ته لار نه وه. بیا هغه ټولې اوبه کعبې ته راداخلې شوې، بیا د کعبې چې کوم سین دی هغه د اوبو نه ډک شو. په دې حالت کې بیا حاجیانو او هلته چې کوم خلک تللي وو عمرې ته هغې طواف وکړو خو په دغې اوبو کې یې طواف وکړو. تاسو د دغې پخواني خلکو د عبادت دغې طریقې ته وګورئ، دغې جذبې ته وګورئ. خو افسوس چې نن داسې نه ده. نن چې زموږ په کورونو کې لږ ډېر بارانونه وشي نو موږ جومات ته پورې نشو تللی، موږ دا وایو چې یاره الله تعالی اساني رالېږلې ده او په دین کې اساني پکار ده، دونه تکلیف څوک کوي؟ الله تعالی هم وایي چې ځان ته اساني خوښوئ. خو د کعبې د دغې خلکو جذبو ته مې سلام دی چې په دومره سخت ټایم کې دوی خپل طواف وکړو، خپل منځونه یې وکړو، خپل اودسونه یې وکړو. دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ، د نورو معلوماتو لپاره زموږ د آی ډي فالو هم کړئ. والسلام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.